والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. د دوی بل صفت هغه دا دی واوره، او دی لسم صفت شو، دوی د دروغو نه ځان لرې ساتي، د دروغو نه ځان لرې ساتي، نه په خبرو کې دروغي، نه د دوی په کردار کې دروغي، نه د دوی په معاملاتو کې دروغي، نه د دوی په ناسته پاسته کې دروغي، د دوی هر سره دروغونه پاکي. نو د دروغونه او نن سبا خو دا دروغ ډېر زیات عام شوي دي، ډېر عام شوي دي. سبحان الله دا بعض ګناهونه خو اوس موږ ته بلکل ګناهونه نه ښکاري، دا نږدې وخته پورې به خلکو ورته ګناه وي، اوس خو بلکل موږ یې ګناه نه ګڼو. لکه مثال یو پې دا دروغ دی. دویم مثال پردۍ زنانه ته کته، د نږدې وخته پورې چې چا به داسې په ټي وي کې یا په دغه کې داسې د زنانه تصویر یا ویډیو ولګوه، زنانه ته یې وکتو حرام کار. اوس دی سهار ماښام ګوري، کله انسان د ګناهونو سره دومره عادت شي چې بیا ورته ګناه نه ښکاري. ځکه د نیکانو خلکو طریقه څه ده چې ګناه وکړي بیا واپس شي الله ته، نو چې الله ته واپس شي نو دا ګناه ورته ګناه ښکاري. تا نن ګناه وکړه، بیا دې پسې وکړه او بیا دې هغه ګناه وکړه، بیا ورو ورو ته د ګناه سره عادت شوې، زړه دې سخت شو، اوس تا ته هغه ګناه نه ښکاري، اوس تا ته هغه حرام نه ښکاري، اوس تا ته هغه ناروا کار ناروا نه ښکاري. واذا مروا باللغو مروا کراما. او کله چې دوی په پالتو مجلسونو باندې په ناروا مجلسونو باندې تیریږي نو په هغې باندې تیر شي، شریک کېږي پکې نه، دا د مؤمن شان. پاتې له د ګناه مجلس یو بیټک یو اجرا خلک راجمع شوي دي یو ځای کې، او هغه څه کوي چې هغه د شریعت خلاف دي، او هغه خبرې کوي چې هغه ناروا دي. د الله دا نیکان بندګان په دې کې ګډون نه کوي، په دې باندې تېرېږي. دا د دوی بل صفت ذکر شوی. او ټیم یو څو منټه پاتې دی، زه غواړم چې دا یو دو صفات نور پاتې دي چې دا ختم کړو. بل صفت د دوی دا ذکر شوی دی، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم. او کله چې دوی ته څوک نصیحت وکړي او د الله ایتونه ورته رایاد کړي، دا خبره د سوچ ته، لکه زه چې ناست یم تاسو ته نصیحت کو، هر انسان ته پته ولګي چې ما کې دا خوی شته که نشته. وایي دې نیکانو بندګانو ته چې کله نصیحت کېږي، والذین اذا ذکروا بآیات ربهم، کله چې دوی ته د الله آیتونه مخامخ ولوستی شي او د قرآن هغه نصیحتونه ورته مخامخ کړی شي، لم يخروا عليها صما وعميانا. نو دوی داسې نه چې دغه ټیم کې ړانده یا کاڼه، د دوی د زړه غوږ هم کار کوي او د دوی د زړه سترګې هم کار کوي. د دې مطلب څه دی؟ یعنی کله چې دوی ته نصیحت کېږي نو دوی نصیحت قبلوي. دوی ته چې کله نصیحت کېږي دوی نصیحت قبلوي، دا نه چې نصیحت د دوی په سر له پاسه او رب العزت په قرآن کې خپل پیغمبر ته وذکر، نصیحت کوئ پیغمبره دې خلکو ته، فإن الذکرى تنفع المؤمنین. نصیحت مؤمنانو لره فایده ورکوي، ځکه چې نصیحت څه ته وایي؟ خیرخواهي ته وایي. زه چې را دومره راغلی یم ستاسو خواله دلته، زه دنیا خو تاسو نه غواړم، زه بل څه لالچ مې دی، زه راغلی د نصیحت دپاره یم. هوښیارتوب به د یو کس دی چې هغه د نصیحت ومني، ځکه چې فایده پکې د هغه ده، نه منلو کې تاوان د هغه دی. د مؤمن شان دا دی چې کله دې نصیحت واوري که نه نو په هغې عمل کوي، د زړه په غوږونو یې واوري او د زړه په سترګو ورته ګوري، د نصیحت نه فایده دی. بله دا چې په موږ باندې حجت قایم شو، لکه اوس ګوره تاسو ته خبره وشوه چې پلانې کار حرام دی، دا حرام، تا واوري، په تا حجت قایم شو. تا نه به الله تپوس کوي چې تا ته خو دا خبره کړې وه، تا ته خو دا خبره د الله پیغمبر در رسولې وه، تا ته خو دا خبره علماو کړې وه، تا ته پلاني مشر کړې وه، تا ته پلاني صاحب کړې وه، تا بیا پې ولې عمل نه دی کړی؟ تا ولې دا خبره نه ده منلې؟
نو نصیحت منل دا د اوچتو مؤمنانو شان دی. اخرنی صفت د دوی دا ذکر شوی دی د عباد الرحمن چې دوی الله ته عجزي کوي، فریاد کوي، د الله نه دعاګانې غواړي، سوال کوي الله ته. یو سوال یې پکې ذکر شوی دی والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. دوی الله ته سوال کوي یا الله زمونږ دا سترګې، یا الله زمونږ دا سترګې زمونږ په دې ښځو او بچو باندې یخې کا، موږ ته سکون راورسوه زموږ سترګو ته چې دې ښځو ته ګورو، دې بچو ته ګورو، زموږ د سترګې په ارام شي. معنی دا زه به درته په بل تعبیر سره ووایم چې یا الله زما دا بچي او زما دا ښځه نیکعمله کا. اوس ګوره دا د نیکانو بندګانو صفت دی. زه دوه خبرې دلته ذکر کوم دته هم. یو دا چې عجزي الله ته، ځکه چې دا کار د الله نه علاوه بل څوک نشي کولی. ما داسې ډېر مور پلار لیدلي دي چې د بچو په تربیت یې ځانونه وجري دي، بیا هم په هغوی کې بدعمله او بېلارې ختلي دي. نو که چېرته دا هدایت زموږ په لاس کې وی که نه، نو چېرته به د چا بچی بېلارې نه و. دا کار صرف د الله په لاس کې دی. الله یې کولی شي، بل څوک یې نشي کولی. ما او تا اسباب لټولی شو بس چې زما دا بچی نیکعملی، د هغې دپاره لاره به ما او تا خپلو. نور دې نیغې لارې ته راړول دا کار د الله دی. دویمه خبره هغه دا ده چې موږ دا غلطي ګوره ما نوټ کړې ده، دا کیدای شي تاسو هم نوټ کړي. موږ لوی کوشش دا کوو چې زموږ بچی نیکعملی، د هغې دپاره موږ وخت په وخت دته نصیحتونه هم کوو. د هغې دپاره موږ سکول ته، مدرسې ته، یونیورسټۍ ته، جامعې ته هم لیږو. د هغې دپاره موږ مشرانو سره هم کښېنوو. د هغې دپاره موږ درس او بیان ته هم کښېنوو. دا هر څه موږ کوو، خو زموږ نه یوه لویه لار پکې یېره ده. دا هر څه کوو، خو چېرته پکې موږ الله ته نه دي جړلي چې یا الله زما دا بچي نیکعمله کا. یاره که موږ دا هر څه کولی او د دې سره هم هغه عرش والا ته فریاد کولی که نو بیا به تا لیدلي. دلته د عباد الرحمن دا صفت ذکر شوی دی چې هغوی الله ته سوال کوي، فریاد کوي یا الله زما دا سترګې یخې که. سترګې څنګه یخېږي چې ستا بچی ته ورته وګوري او هغه داسې اوچت انساني چې ستا د سترګې په سکون شي. الحمدلله ستا ښځه دومره نیکعملی، دومره اوچتو خویونو والی چې ته کور ته ننوځې ستا پې سترګې ولګي او ته شکر د الله ادا کړي. او بعضو خو چې د سترګې ولګي نو دې سوچ کړي چې زه ما ته چا وایي چې کور ته راځه. داسې بد عمله باندې اورېدل دا هم امتحان دی. ګورئ دا هم امتحان دی. په بد اخلاقه ښځه باندې اورېده دا امتحان دی. بد اخلاقه بچي دا یو امتحان دی. الله رب العزت دې زمونږ بچي او زمونږ بیبیانې، زمونږ مشران کشران دي الله په نیکه لار روان کړي او الله دې هغوی په نیغه لار روان کړي. دا یو څو صفاتو د عباد الرحمن. امید دی چې تاسو به پې پوه شوي یئ. ما راته مختصر وي او په دې لنډ وخت کې په اخره کې زه د الله رب العزت شکر بیا ادا کوم. که الله طاقت نه وی را کړی که نه نو ما به دا سفر نه وی کړی، زه دې ته راتلی هم نه شو. که زما دا سا کته به راکېدی نه که نه نو زه دلته کښېناستی هم نه شو. او که الله طاقت نه وی در کړی نو تاسو هم دلته نه شوی راتلی. نو اول او آخره کې شکر موږ د الله ادا کوو، بیا د هغې نه به ستاسو شکریه ادا کوو. رالی ښه په شوق او ذوق سره. بعضو ملګرو نن ما ته میسیج کړی و، سهار هغه پرونی پروګرام یې کتل او دا خو هلته لوی مخلوق دی. ما الحمدلله دلته چې ما کم زمونږ غرونه اوسي د هغوی سره د دین قدر دی. بیا دا چې میلمه د دومره لرې نه روان دی او د څه دپاره زما خیرخواهۍ ده هغه ته ناسته. اسلام هم زمونږ نه غواړي او زمونږ د پښتو هغه اوچت خویونه هم زمونږ نه غواړي. نو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې
چې تاسو ګډون وکړو په دې پروګرام کې هر ځای کې. زه چې نن هر ځای ته تللی یم او پرون هر ځای کې ښه ملګري راغلي دي او په شوق او ذوق سره بیان اورېدلی. او بیا زه شکریه ادا کوم د جالیات کم سینټر چې دی او مکتب چې دی د وادي الدوا سره چې شیخ صاحب د هغې په مشرانو کې دی. تاسو ته اوس لږ ساعت مخکې خبرې وکړې نو زه د دوی شکریه ادا کوم. شکر الله سعیکم شیخ. او دا د دوی دومره اوچت خوی دی چې دا بیان ګوره پښتو کې دی موږ سره ناست دی. د دې نه عبرت والی ګورې ستا په ژبه کې نه دی او دی موږ سره ته ناست دی او پوهه دی. دا کومې خبرې زه ذکر کوم مې پوهه دا هم نه چې وایي سړی وایي زه جاهل مې زده کوم. دین کې دا نشته چې دا عربی دی او دا عجمي دی. دین د ټولو دپاره دی. الله رب العزت دوی له اجر ورکړي. زه بیا شکریه ادا کوم د دې ملک او د دې ملک د مشرانو چې موږ ته دا موقع دا راکړې ده. که چېرته دا موقع نه راکوله ویلی چې درس به نه کوې جالیاتو دپاره بیانونه نشتي درسونه نشتي نو د هغوی ملک او د هغوی نظام چا خو به غږ بیا نشو کولی. ګوره دا موقع موږ له راکړي چې راشئ تاسو یو خبره دوه پکې واورئ نو د دوی شکریه ادا کول. او رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي څوک چې د مخلوق شکریه نه ادا کوي دی د الله شکر هم نه ادا کوي. نو زه د دې ټولو شکریه ادا کوم او الله رب العزت دا موقع بیا بیا زموږ په ژوند کې راولي. الله دې زموږ د ملاقاتونه بیا بیا نصیب کړي. دا څو ځایونو نشستونو کې چې موږ یو بل سره میلاو شو الله دا زموږ د بخښنې ذریعه وګرځوي. او څنګه چې الله موږ دلته راجمع کړي دغه شان دې الله موږ په جنت الفردوس کې راجمع کړي. او الله رب العزت موږ له توفیق راکړي چې په دې نیکو دا نیک صفات په ځان کې راولو. او الله رب العزت د بدو صفاتو نه موږ لرې وساتي. الله رب العزت زموږ حفاظت وکړي په سفر او په حضر کې. او الله رب العزت موږ باندې پردې راواچوي په دنیا او په آخرت کې. هذا والله اعلم وصلى الله